څومره ورځې وشو چې ناروغ یم؟ دا یو جمعه وشو. یو جمعه؟ ولې؟ کوم ځای دې خوږېږي؟ ولې؟ دا ولې جاړي؟ چې اخلې خو نه چې درته راوړم. ولې ژاړې بچي؟ دوا در کوم ښه کېږي؟ ښه ښه کېږي. څه مجبوري ده بیا څنګه ژاړې؟ څه خبره ده؟ دا دغسې ما د کور سامان ایستلی دی، بس دا 2 ورځې کېږي ما کور کې هېڅ شی هم نشته. څه دپاره دې ایستلی؟ دا زما کور کې دا 2 ورځې هېڅ شی هم نشته، اوړه غوړي ماشومان مې پرې ولګي نه دي. ما زه رالم ځکه خولم تا ته نه جوړېږي چې تا ما سره وخت هم کومک کوې، چې بیا رالم ما چې ودېږه کوم همکاري ما سره وکړي. دا 2 ورځې ماشومان کور کې مې اوړه نشته، هېڅ شی هم نشته، ماشومان مې پرې ولګي نه د کور سامان مې خرڅ کړ، ویسته چې مرضي خرڅ کړم، خو سامان هم څوک نه اخلي. سامان دې خرڅ ته ویستی دی؟ خرڅ مې ته مې ویستی، څوک نه م اخلي. ما چې زما اولادونه وکړي زه به سامان سړم. زه خیر الله به خیر کړي، تاسو تشویش مه کوئ. دا درمل دې ته ورکړه ښه کېږي انشاءالله. صحیح دی؟ ته ولې ژاړې؟ تا پیسې ورکوم ورته، ښه پیسې ورکوم ورته، تا ته شی واخلې. صحیح ده؟ چې خوښېږي ورته ورته. صحیح ده؟ جاړه مه خورې، الله مالک دی، او سامان چې مه خرڅوه، هغه به هم ستا په کارېږي، د کور ضرورت دي. بس ژړا مه کوه، خیر دی. دغلته مې څه پیسې درته ایښې دي، دا واخله، خپل ضرورت دې پرې روان کړه، او انشاءالله ستا غږ زه بیا خپرومه. چا چې مرسته کوله ډایرکټ بیا به درته احوال ولېږم، ته بیا به راشې خپله مرسته به دې واخلې. صحیح دی خورې؟ د کور مشکلات دی، الله تعالی دې در باندې ورحمېږي، او دې بچي ته یو شی واخله، جوس شی واخله. صحیح ده؟ او درمل چې ته بیا ضرورت کېږي دلته راځه خورې. صحیح ده؟ جاړه مه بچي، راشه بچي، راشه. ها جوس به درته واخلي، ښه کیک به درته واخلي. صحیح ده؟ صحیح ده؟ پاسه راځه، راځه خورې هلته ما رشقه زه غواړم.